د یو هلک او د کور نه د تښتېدلې جینۍ دردونکې قصه چې دوی دواړه کله وتښتېدل نو بیا ورسره څه وشول. سلامونه احترامات قدرمنو دوستانو، دا خان کلیپ چینل دی او تاسو ته په یو نوې ویډیو کې هرکلی وایم. مشاله زه اوس تا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی. ته دا مهرباني وکړه چې خپل کور والاو ته ووایه چې زما کور ته رشته راولېږي. مشال ورته وویل چې ته دومره فکر ولې کوې، راځه یو بل کار کوو. ته داسې وکړه چې خپل یو څو ښایسته ښایسته عکسونه جوړ کړه او ما ته یې راولېږه. جینۍ ورته وویل چې نه، تصویران خو درته نشم درلېږلی. هلک ورته وویل چې ای زما زړګیه، ته زما ډېره زیاته خوښه یې او نن مې ستا لیدو ته ډېر زړه شوی دی، نو که ته زما نه لرې نو مهرباني وکړه یو تصویر دې راته خامخا راولېږه، زه به یې وګورم او بیا به یې د موبایل نه لرې کړم. جینۍ ورته وویل چې سمه ده، تصویر درته درلېږم، خو په دې وعدې سره چې د خپل موبایل نه به یې زر ډیلیټوي، یعنې لرې کوي به یې. هلک ورته وویل چې بیخي سمه ده. جینۍ چې کله تصویر ورولېږو نو هلک ورته بیا وویل چې اوس دې یو څو ښایسته خبرې په ویډیو کې ریکارډ کړه او ما ته یې راولېږه. نو دوستانو، دا ښځه ذات د مینې دومره هم وږې وي چې لږو خوږو خبرو باندې زر دوکه کېږي او ښځه د هغوی په مینه کې بیا بیخي پاګله وي. جینۍ ورته ویډیو هم جوړه کړه او ورولېږله. څو ورځې وروسته بیا جینۍ چې کله د واده خبره وکړه نو هلک خبره یو خوا بل خوا واړوله. جینۍ ورته وویل چې تا خو به خبره په خپل کور کې کړې وه. هلک ورته وویل چې ما په خپل کور کې خبره وکړله خو هیڅوک هم زما خبره نه مني او په دې سره هلک د مکر ژړغونی غوندې هم شو. جینۍ ته یې وویل چې ته اوس ووایه چې زه څه وکړم. جینۍ چې په رښتیا په ژړا شوه ورته یې وویل چې مشاله زه خو ستا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی. هلک ورته وویل چې زما زړګیه داسې مه وایه، زه هم ستا نه بغیر نشم پاتې کېدی. په دې سره جینۍ نوره هم په ژړا شوه، خو مشال ورته وویل چې ته دومره ولې ژاړې، ما سره یوه بله لاره هم شته، دواړه به وتښتو او واده به وکړو. جینۍ ورته وویل چې څنګه به تښتو او بیا به موږ څه خورو او څکو. هلک ورته وویل چې ته څومره پاګله او ساده یې، ستا د مور چې کوم سره زر پراته دي هغه به کله تا ته په کار راځي. هغې ورته وویل چې هو، زما د مور څه سره زر او څه پیسې هم په کور کې شته چې هغه یې ما ته راکړي دي او ما سنبالي کړي دي. هلک ډېر زیات په خوشحالۍ سره وویل چې دا خو به ډېر ښه کار وشي چې دا هر څه ته ځان سره راوړې او کله چې ته زما خواته راشې نو ما ته به ډېر زیات سکون حاصل شي. جینۍ ورته وویل چې سمه ده، سبا به زه ستا خواته راشم. کله چې سهار شو نو جینۍ د خپل کالج په بیګ کې ټول د تښتېدو سامان اچولی و. مور خپلې لور ته وویل چې روټۍ خو وخوره نو بیا لاړه شه. لور ورته وویل چې نه، وږې نه یم، چې واپس راغلم بیا به یې وخورم. مور ورته وویل چې نه لورې، که ته داسې وږې لاړلې نو زما ټوله توجه به بیا ستا په اړخ وي. خو لور یې خپلې مور ته وویل چې مور یې په ما باندې ناوخته کېږي او زما لاره پرېږده چې زه لاړ شم. مور یې اوښکې پاکولې او ورته یې وویل چې تا ته څه پته ده چې کله یو اولاد وږی وي نو د هغه په مور باندې څه تېرېږي، د مور یې یوه نوړی د مرۍ نه نه ښکته کېږي. کله چې جینۍ د کوره ووتله او دغه هلک خواته ورورسېده او دواړه وتښتېدل نو ډېر ناوخته شو، خو جینۍ کور ته رانغلله. مور یې بیخي په سکون کې نه وه او ویل یې چې لور خو مې سهار د کوره وږې تلې ده او د خوراک بکس یې هم ځان سره نه دی وړی. نو مور یې پخپله د کالج اړخ ته روانه شوه چې هلته یې پوښتنه وکړه نو هغوی ورته وویل چې ستا لور خو نن کالج ته د سبق ویلو لپاره نه ده راغلې. مور یې چې دا واورېدل نو ځمکه پرې وچورلېدله او اسمان یې په سر راپرېوتو. یو خوا او بل خوا یې کتل چې معلومه نه ده چې لور یې د کوم هلک په خبرو کې راغلې ده او د خپل پلار او مور عزت یې لوټ کو او هغه یې په قام قبیله کې وشرمول. دلته مور په ډېر بد حالت وه او هلته هلک هغه جینۍ یو د خټو جومپړۍ ته وروستله او هلته چې لاړو نو جینۍ ته یې وویل چې تا به ویل چې زه ستا نه بغیر نشم پاتې کېدی، اوس به موږ دواړه دلته اوسېږو. مشال دغه جینۍ ته وویل چې دا زما فالج وهلې مور ده او دغه یوه مې ښځه ده او دا درې مې بچي دي او دغه زما پلار دی چې هغه مې بل رور سره اوسېږي. ورته یې وویل چې زما د بیمارې مور او د کور دومره کارونه زما د یوې ښځې نه سر ته نه رسېږي، نو په دې وجه باندې مې ته هم ځان سره راوستې او اوس غواړم چې خپل پلار هم خپل کور ته راولم، ځکه چې موږ ته د کمې نوکري ضرورت و نو هغه نوکره هم موږ ته میلاو شوله. جینۍ مشال ته وویل چې نه، ته داسې نشې کولی. خو دلته چې کله د جینۍ پلار او ورونه د محلې مسجد ته ورغلل نو په مسجد کې خلکو څه عجیبه خبرې کولې. د دوی مور به که په محله کې د چا کور ته ورغله نو خلکو به ورته مختلف خبرې کولې چې که خپلې لور ته دې سم تربیت ورکړی و نو نن به تاسو ته دغسې ورځ نه لیدل کېده. څو ورځې چې تېرې شولې نو دغه جینۍ د مشال مخې ته ډېر زیات سوال او زاري او ژړاګانې وکړې او ورته یې ویل چې ما د دې قید نه ازاده کړه. خو هلک ورته وویل چې تا غوښتل چې ټول ژوند ما سره تېر کړې نو اوس راسره همدلته ټول ژوند تېر کړه. جینۍ ورته وویل چې مهرباني وکړه یو ځل ما د خپل مور پلار سره ملاو کړه، بیا چې ته څه غواړې زه به یې ومنم. خو مشال ورته وویل چې ما نه داسې بېوقوف مه جوړوه چې څنګه تا د خپلې مور نه بېوقوف جوړ کړو.
هغه مور چې ته 9 میاشتې په خپل خېټه ساتلې تا ته پي درکړي دي او بیا د الټا هغې سره داسې کار وکړو چې هغې ته د ټول ژوند تکلیف ورکړو. اوس چې لږه خبره قراره شوې ده نو دا خبره په ځای پرېږده، ځکه چې که هغه مور ته زما دپاره پرېښودی شي نو زه څه شی یم چې ما هم پرېږدي، ځکه چې ته خو د هغې مور د یو ورځ قرض هم نشي ادا کولی. ته سبا د یو بل چا په خاطر باندې ما هم پرېښودلی شي. خو جینۍ دواړه لاسونه ورته جوړه کړي او فریاد یې کوو چې مهرباني وکړه صرف یو ځل ما د خپل کور والو سره ملاو کړه او زما نور څوک دي چې زه به چا سره وتښتم. خو هلک ورته وویل چې ستا ټول ریکارډ ما چې کړی دی روزانه به تا په میسیجونو کې نورو هلکانو سره هم خبرې کولې، اگر که ستا به هغوی سره مینه هم نه وه خو تا به د هغوی سره خبرې کولې. او خبره تر دې حده را رسېدلې وه چې په دغه جینۍ باندې به هر قسم ظلمونه کول. جینۍ ډېر کوشش وکړو چې د دغه ځای نه وتښتي خو اخر کامیابه شوله. واپس چې کله خپل کور ته راغله نو ویې لیدل چې د دوی کور ته تاله لګېدلې ده. د محلې والا نه چې کله پوښتنه وشوه نو ورته یې وویل چې د دې مور د دې په غم کې لیونۍ شوې ده او پلار او ورور یې د دې بېعزتۍ تاب رانوړی شو او خپل ځانونه یې په خپله ووژل. جینۍ په ژړا باندې وویل چې زما مور چیرته ده؟ نو جواب ورته ورکړی شو چې ستا مور هره ورځ دلته راځي او وایي چې زما لور وږې کالج ته تللې ده او معلومه نه ده چې د ولږې نه به د هغې څه حال وي، او وایي چې ما ته لږه روټۍ راکړئ چې زه مې خپلې لور ته ورکړم او هغه روزانه روټۍ په لاس کې راخلي او ستا انتظار کوي او تا ګوري او هغه روټۍ د خپل څادر پیس کې پسې تړلې ده. خو افسوس چې د هغه مور په جسم کې روح نشته دی او یو بېروحه ډانچه پاتې ده. قدرمنو دوستانو، خویندو او ورونو، د دې واقعې نه موږ دا عبرت اخیستلی شو چې هیڅکله هم په کور کې ځوانو جینکو ته د موبایل استعمال نه وي پکار. که بیا د یو څه ضرورت له مخې مور پلار یا خاوند خپلو د کور ښځو ته موبایلونه ورکړي هم وي نو هیڅکله هم ورته د فیسبوک، ټیک ټاک او یا د نورو سوشل میډیا رسنیو د استعمالولو اجازت مه ورکوئ، ځکه چې که خدای مکړه دغسې غلط قدم اوچت کړي نو د ټول عمر لپاره د پلار، مور او د ټولې کورنۍ او د خاندان د بدنامۍ سبب کیږي. او د دغه له وجې نه ممکن چې ستاسو یو ورور او یا پلار بیا مسجد ته لاړ نشي او خپله ځان وژنه وکړي. دوستانو، په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي. مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ. که غواړئ چې په آینده کې تاسو له هر قسم معلوماتو نه خبر وساتو نو زموږ چینل خان کلیک در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم ووهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.